بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة نبأ یا سورة عما يتساءلون مرتوي او نبأ ورته ځکه وایي چې دویم آیت کې وي عن النبأ العظیم هغه لوی خبر. دا ترتیب د قرآن کې 88 دی او ترتیب د نزول کې 80 نمبر دی. د سورۃ نازعات نرستا سورۃ نازعات نمخ کې سورۃ معارج نرستا نازل شوی دی. د نورو سورتونو سره سورۃ مرسلات سره مناسبت او د هغې سره تعلق په یو څو وجو باندې دی. مخکې صورت کې تکذیب ذکر کا زورنه وا زجر و رټنه وا په تکذیب باندې. نو دې کې رټنه ذکر کوي په دې صورت کې اختلاف او د سوال کولو باندې د څه شي تپوسونه دی او بل نه کوي. دویم مخکې صورت کې د قیامت یو نوم ذکر شوی یوم الفصل. دلته دې صورت کې د مؤمنانو او دغه شان متقینو لپاره دغه شان د هغې په منځ کې فرق ذکر کوي په لسو وجو باندې. مخکې صورت کې دریم نمبر مخکې صورت کې عقلي دلایل بیان شوي و درې. نو په دې صورت کې لس انعامات هغه بیانوي ذکر کوي په طریقه دلایلو باندې. مقصد د صورت چې دی یا عنوان د صورت دعوه د صورت زورنه د منکرینو ته د بعث بعد الموت او د هغې اثبات معنا د قیامت نه وروسته ژوند حق دی او د هغې لپاره دلایل بیانوي. دا صورت مقصد دی. خو دې نه وروسته یو آسان مناسبت او ربط دا دی چې هر صورت مخکې د رستو چې کوم صورت دی د مخکې صورت تفصیلی آی کې وضاحت دی په نسبت د مخکې چې ذکر شي. نو دا صورت هم تفصیل دی د مخکې صورت مرسلات. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. عما يتساءلون د څه شي تپوسونه کوي دی د یو بل نه تپوس کوي یا د ایمان والا نه تپوس کوي. دا څه د څه شي خبرې تپوس کوي. نو عن النبأ العظیم چې دا تپوسونه یتساءلون عن النبأ العظیم
دې تپوسونه کوي د خبر د لوی خبر په باره کې. په دې کې د علماو دوه اقوال دي چې لوی خبر مراد تر قرآن کریم دی، ځکه چا به دا د ځان نه جوړ کړی دی، ابترا ده، او چا به دای چې د بل نه نقل کړی دی، قسمه قسم خبره به د قرآن په باره کې کولې. او دویم مقصد دا دی، دویم قول د علماو دا دی چې عن النبأ العظیم د تفوس کوي په باره د قیامت کې، لوی خبر قیامت مراد دی. الذین هغه هم فيه مختلفون چې دې پای کې اختلاف کوي. سو کوئی دا به کله راځي دا خو ډېر وخت وشو، او سو کوئی دا به راځي دا به د سره به راځي نو دا خلک دروغ وایي، اختلاف کوي د یو بل سره مختلفون. الله وایي کله نه دی داسې کار په کار لکه څنګه چې دوی خیال او ګمان دی، داسې خبره په کار نه ده. سیعلمون زرده چې دی به پوه شي په قبر کې، دی به پوه شي په برزخ کې. ثم کلا سیعلمون بیا نه ده داسې خبره کله تر ردعیه وي، داسې کار نه دی لکه څنګه چې دی خلکو خیال دی. بیا به دا پوه شي سیعلمون په عمل د خپل انجام باندې په قیامت کې. سیعلمون نمخ کې اول برزخ او قبر مراد، او بیا وروسته ثم کلا سیعلمون بیا انجام د خپل عمل په قیامت کې. دلائل ذکر کړي لس. الم نجعل الارض مهادا آیا نه د ګرځولې موږ ځمکه مهادن فرش غوړولې، مهادن غوړولې یا مهادن فرش، والجبال اوتادا او غرونه میخونه، والجبال اوتادا او دا غرونه میخونه دا نه دي ګرځولې ولې. وخلقناکم ازواجا او پیدا کړی مو تاسو جوړی یعنی نر او ښځه مې پیدا کړی، ښه او بد مې پیدا کړی، دغه شان نیک عمل او بد عمل مې پیدا کړی، جوړی فازواجا نر او ښځه. وجعلنا نومکم سباتا او دا شان جوړ کړی مونږ ستاسو جوړ کړی مونږ ستاسو لپاره هغه خوب د راحت د بدن. انسان ستړی شي، کارونه ذمہداري او کاروبار نه وکي راشي، لږ سر کېږي، لږ خوب وکي، بس دمه شي. دا انعامات دي او دلایل هم دي. وجعلنا الليل لباسا او دا شان جوړ کړی مونږ شپه پرده چې د ډېرو اشیاو پرده پکې راځي. وجعلنا الليل لباسا او جوړ کړی مونږ دا شپه پرده. وجعلنا النهار معاشا او دا شان ګرځولې مونږ د ورځ معاشن دپاره، وخت د ګټې د روزۍ، معاشن دپاره د ګزران ځینې علما معنا کوي، او علامه قرطبي رحمه الله وایي وقت معاش هغه وخت چې په هغې کې انسان د ژوند دپاره څه اسباب ولټوي. وجعلنا النهار معاشا او دغه شان ګرځولې مونږ یا جوړه کړې مونږ ورځ معاشن وقت د ګټې د روزۍ چې په هغې کې انسان خپله روزي وګټي او ګرځي. وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی مونږه پاس تاسو نه او اسمانونه کلک. وجعلنا او جوړ کړی مونږه فوقکم وبنینا جوړ کړی مونږه فوقکم پاس تاسو نه سبعا شدادا او اسمان نه مضبوط یا شدادا کلک. وجعلنا فيها سراجا وهاجا او پیدا کړی جوړ کړی مونږه پای کې ډیوا.
وها وهاجن او پړقیدونکي سپوږمۍ یا لمر وانزلنا من المعصرات ماء او موږ راولولې دي دغه سپینو ورځو نه ماء سجاجا هغه اوبه راتویدونکي معصرات هغه ورځې د هغه ورځو نه جوړ شوونه ځکه چې هغه نه جوړ شو ما دغه نه اوبه راوځي باران ته راوځي د یا دغه سپینو ورځو نه ماء سجاجا او هغه اوبه راتویدونکي سجاجا راتویدونکي د باران رابهیږي دا اوبه ول راوړو د څه دپاره لنخرج به دې دپاره چې راوباسو موږ په دې سره حبا و نباتا دانې او ګیاګانې دانې دپاره د انسانانو وروسته ناجات کې به راشي وفاکهة وابا هغه میوې او ګیاګانې دپاره د حیواناتو او میوې د غلې دانې دپاره د انسانانو وجعلنا فيها لنخرج به حبا ونباتا دې دپاره چې راوباسو موږ په دې باندې دانې ونباتن او ګیا وجنات الفافا او هغه باغچې ډکې یا الفافا هغه باغچې الفافا ګورې ګورې باغونه ګور ګور ته نه ګورې دې ته په قسمه قسمو هغه انعامات چې قسمه قسم باغونه ګور د ګرمۍ په موسم کې ګور باغی ګورې ونې ګڼې او هغې لاندې کټه چولی لکه چوپار غوندې دا د الله نعمتونه دا لس انعامات بیان کړل علما وایي چې دا انعامات په دنیا کې کافر او مؤمن دواړه استعمالی قیامت کې دا نعمتونه خاص دي د فار ایماندارو نو ان یوم الفصل کان میقاتا یقین دا ورځ د فیصلې چې دا وخت مقرر کړی شوی چې هغه بدلیږي نه چې ورځ د قیامت ده یوم دا ورځ ده ینفخ فی الصور چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې دا دویمه شپېلۍ مراد ده ځکه چې په اوله شپېلۍ په هغې باندې به ټول سا واله اشیا چې دي هغه به ختم شي نو دا دویمه شپېلۍ مراد ده چې پوکې وکړی شي په شپېلۍ کې فتاتون افواجا راځئ به تاسو ډلې ډلې افواجن ډلې ډلې فوجونه ډلې ډلې وفتحت السماء او کولاو بشي پرابنستی شي اسمان فکانت ابوابا نشي به دا دروازې ما وروسته صورتونو کې به راشي چې دا به وشلېږي او دا به اسمان به دړې وړې شي نو دا بسې دروازې به ښکاري وسیرت الجبال روان به کړه شي غرونه فکانت سرابا نو شي به شا په شان د پړق د شګې هغه پړق د شګې یو انسان لرې ځکي روان یوازې کې په زیره که دلته چې اوبه وي هلته چې خلک د شګوګل وي چې بیا نږدې شي هېڅ شی نه وي نو دغسې هواره به شي او دا به نه به ښکارېږي وسیرت الجبال او شي به دا غرونه یا روان به کړه شي غرونه فکانت سرابا نو شي به په شان د پړق د شګې ان جهنم یقین دا دوزخ چې دی کانت مرصادا زید څوکۍ دی مرصادا زید تیار شوی دی یا مرصادا دا یو مورچه ده للطاغین د فار سرکشانو مآبا زید ګرځېدلو لابسین فیها احقابا اوسیږي به دوی په هغې کې ډېره زمانه یا زمانه یا ډېر وخت او ډېره زمانه کال دونه ډېره زمانه به پکې اوسیږي لا یذوقون فیها بردن نه به سکي په هغې کې دا مشرکان بردن هغه راحت
یا بل معنا کوي علما بردن یخنی ولا شرابا او نه د سکلو سیزه نه به یخنی وي او نه به د سکلو څه شی ملاویږي چې دا اوس کې او تنده پې ماته شي څه شی به وي الا حمیما وغساقا مگر ای با ګرمې اوبه وغساقا او وینې زوی د جهنمیانو دا به ورته ملاویږي او داسې ګرمې اوبه به حدیث کې به د هغې تفصیل راځي الا حمیما یشوي الوجوه بیس الشراب وسات مرتفقا دا قرآن کې الله وی بد سکل دی او بد زیاده ورتللو او هغه حمیمن دا به د اوبو غوښتنه به وکړي چې یا الله مونږ ته لږې اوبه راکړه مونږ ته جهتیانو مونږ ته اوبه راکوئ دغه شان هغه به ورته وایي ان الله حرمهما علی الکافرین او دا الله په کافرانو باندې حرامې کړي خو دا چې به افسوس کوي او اصرار به کوي چې اوبه وایي اوبه چې به راوړی شي داسې به وي چې کله د مخ ته ورسي نو د مخ دا غوښې به پکې کته وغورځي د ډېر ګرمایش د وجې نه خو بیا به هم دا اوس کې او چې کله نو حج کې تېر شوي دي یتجرعوه ولا یکاد یسیغه ویاته الموت د دې باندې به د هر طرف نه د مرګ هغه علامې راځي نښې به راځي خو مرګ به چېرته وي مرګ خو به نه وي کنه او بیا به دا چې کله اوس کې نو سورت محمد کې تېر شوي دي 26مه سپاره کې فقطع امعاءهم دا چې اوس کې نو کلمې به ولا په دې خېټه کې پریک د ګرمایش د وجې نه او کته به په لعنت ربتې ووځي الا حمیما وغساقا الله ټول مسلمان دې بچ کړي الا حمیما وغساقا مگر ګرمې اوبه او وینې زوی د جهنمیانو جزاء وفاقا دا بدله پورا او علامه قرطبي رحمه الله معنا کوي وفاقا معنا موافقا لاعمالهم موږ ظلم نه کوو چې دومره زیات عذاب ورکوو وفاقا معنا پورا یا وفاقا موافق د دوی د عملونو سره دوی څنګه عملونه کړیو هغه څه ول الله د هغې په بدله هم ورکړله انهم یقیناً دا منکرین کانو لا چودی لا یرجون حسابا چاقده نساتره په دنیا کې د حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا دروژنې ګڼل آیاتونه زمونږه په دروژن ګڼلو سره چې مړه زه سړی مزې کوئ دا بولې ناسې لګیا دي دا دنیا ژوند دی او چې تېر شو دونه خلک تېر شوي دي مړه شوي دي او دغه شان هغه یو د هغې نه راپانسېده او دا هسې خبرې چې خاورې شي ولاړې ختم شي بس نو دې تکذیب به یې کو د الله د آیاتونو وکل شیء احصیناه کتابا الله وایي هر یو شی راګیر کړی دی مونږه په لیکلو سره دا هر یو شی مونږ لیکو او سورت اسراء کې تېر شوي دي که نه چې وکل شیء وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه د هر انسان په 60 پورې موږ د هغه عملنامه هغه غوټه کړې ده او به راوباسو په ورځ د قیامت باندې او حقه کې تېر شو نورو صورتونو کې چې کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه څه چې تاسو کوئ د ثواب او د ګناه خبرې هغه لیکي وکل شیء احصیناه کتابا او هر یو شی موږ راګیر کړی دی په لیکلو سره فذوقوا نفس وسکئ فلن نزیدکم الا عذابا هیڅ چرې نه زیاتو مونږه تاسو لره الا عذابا مگر عذاب د پاسه د بل عذاب نه الا عذابا مگر عذاب د یو عذاب د پاسه بل عذاب درکو د بل عذاب د پاسه بل عذاب درکو دې آیاتونو کې خوشخبری ذکر کوي د پاره ایمان والو آی کې زور نه وا یره وا وسوي دا ټول به داسې نه وي بل هر هغه چا چې هغه ایمان راوړلو او عمل نیکو که په قرآن باندې عمل وکړو او د الله قانون ته غاړه کېښوده
د الله قانون ته غاړه کېښوده، خواهش باندې خپه کېښوده، خواهش یې پرېښوده. د وروستو آیاتونو کې به ذکر شي فاما من طغی وآثر الحیاة الدنیا. د وروستو صورت کې ذکر کوي 9 نمبر آیت کې فاما من طغی وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. هغه چا چې سرکشي وکړه د الله د قانون نه او غوره کړه ژوند د دنیا، یقیني چې جهنم یې ځای دی. او واما من خاف مقام ربي، هغه څوک چې وېرېده د حساب د رب د نام او بنې که د خپل نفس د وجې د خواهشاتو نه، نو یقیني جنت د هغه ځای دی. نو دلته د متقینو دپاره هغې دپاره خوشخبري بیانوي، د ایماندارو دپاره زیری بیانوي او خوشخبري بیانوي. ان للمتقین مفازا، یقینا د متقینو دپاره دی زیاده کامیابی. او هغه متقی چې د هغه صفات مخکې ډېرو صورتونو کې الله د هغه صفات ذکر کړي دي. اوله سپاره کې چې هغه کې الله وایي هدى للمتقین، او بیا د متقی هغه 5 صفات هغه ذکر کړي دي. نو ان المتقین مفازا، یقینا د متقینو لپاره د زیاده کامیابی. هغه څه دي؟ حدائق و اعنابا، حدائق باغونه دي، و اعنابا او انګور دي، و اعنابا او انګور، بل وکواعب اترابا، او هغه پیغلې امزولې. کواعب اصل علما وایي جګ زیاته ویلی کېږي، نو دا هم جګې جګې زنانه وي او د انسان ملګري به وي چې الله به هغې ته مقرر کړي وي. خو کله ځنه داسې وي چې مشرانې وي عمر کې، نو بیا هم د انسان طبیعت ښه نه وي. او کله یا د عمر کې کشرانې وي، وایي نه خاوند او ښځه دواړه به امزولې وي. علما وایي دا ولې ذکر کړه؟ وایي د دې وجه چې د یو بل سره مینه محبت سوا وي. کواعب اترابا، او هغه فعل امزولې. وکاسن دهاقا، وکاسن او دا جامونه یا وکاسن فعلی دهاقا، هغه ډکې د شرابو، هغه پیالې ډکې د شرابو. او که څوک وایي شراب خو حرام دي او دا خو ناروا دي، نو د دنیا شراب حرام دي. ځکه دنیا کې چې چا شراب وڅښه، وایي قیامت کې به دغه شرابو نه محروم شي. او حدیث کې روایاتو کې راځي چې کم شرابي دنیا کې شراب څکي عادي د شرابو، نو دې به په قبر کې خنزیر جوړي. څوک چې شرابي وي د دنه به په قبر کې خنزیر جوړي. علامه سمرقندي رحمه الله تنبیه الغافلین کې وایي که چېرته شرابي سړی ناجوړه شو، نو وایي د شرابي تپوس له مه ورځه، ځکه چې وایي دا مرتکب د ګناه کبیره ده او په ظاهر باندې دی ښکاره. او حدیث کې راځي کل امتی معافا الا المجاهرین، زما ټول امت به الله معاف کی، لیکن هغه څوک چې په جهر باندې ګناه کوي او ښکاره ګناه کوي، هېڅ د چا شرمېږي او یریږي نه، د الله یې راشته او د بنده یې راشته. نو شراب په تپوس کې څومره اجر دی چې د یو مسلمان تپوس د انسان لاړ شي او بل څه ورسره په د هغې اراده ملګرې نه وي، خالص د تپوس دپاره وایي که ماښام لاړ شي نو د سهاره پورې 80,000 ملایک د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي، او کوم سهار لاړ شي نو د ماښامه پورې غواړي. خو بل طرف ته چې شرابي وي، وایي د هغې تپوس دپاره مه ورځه، دې په تعذیرا چې خلک د هغې نه عبرت واخلي. که څوک تپوس له همداسې خراب عمل کوي چې ګوره څوک یې تپوس هم نه کوي، نو هغه د جنت شراب دي او هغه د دنیا شراب نه دي، هغه ته روا دي، جایز دي، الله د څښلو لپاره پیدا کړي دي. دنیا کې دلته دا منسوسي حرام دي. انما الخمر والمیسر
والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. او چې چا وسکل او د باندې شراب او د باندې ثابت شو نو دله به اتیا دوری ورکولی شي، حد به ورکولی شي چې اسلامي قانون وي. وس نه، اوس خو ډېر خواص او عوام پې لګېدي، خواص او عوام بلا چې څوک لږ نه لږ څه اقتصادي حالات برابر وي نو بس د مستۍ دپاره دا کار وکړي. دا نه و چې دا شی زه کوم، دا یو غریب مسلمان او کونډه یتیم د هغې لاسنیوه پې ولې نه کوم. نو وکاسا دهاقا هغه پیالې ډکې د شرابو قیامت کې. لا يسمعون فيها لغوا، نه به اورېدې په دغه جنت کې عبث خبرې، فضول خبرې به نه اورې. او نورو صورتونو کې وایي الا صورت واقع کې شوي دي الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلامتیا سلامتیا خبرې به کوي. ولا کذابا، او نه دروغجن ویل چې څوک په دا نه وایي چې مړه چې لږې دروغ وایي، دا خو بې ځایه خبرې به نه. جزاء من ربک، دا بدله طرف طرف ستانه. یجزون جزاء، بدله به ورکېدی شي ته بدله. عطاء حسابا، هغه ورکړه پورا یا په حسابا پورا، بالکل پورا بدله به ورکړی کېږي. رب السماوات والارض، دا بدل د حسابا نه، رب د اسمانونو د ځمکې دی وما بینهما الرحمن، او هغه څه چې منځ د ځمکه او اسمان کې دي. لا یملکون منه خطابا، لا یملکون طاقت به نه لري، طاقت به ولري منه د هغې نه خطابا د خبرو کولو چې د الله څو خبرې وکړي. یوم یقوم الروح، په ورځ باندې چې وبدرېږي جبریل، والملائکة ملائکه صفا په صفونه صفونه، لا یتکلمون خبرې به نشي کولی الا من هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازت وکړي هغه ته مهربان ذات. وقال صوابا، او ویلې وي وینا د توحید، یعنې شفاعت به د هغه چا دپاره کېدی شي چې هغه موحد وي، مشرک دپاره شفاعت نشته. وقال صوابا، او ویلې وي د توحید خبره ویلې وي د الله د یووالي. ذلک اليوم الحق، دا ورځ د قیامت دا خامخا حق ده بالکل. فمن شاء اتخذ، هغه څوک چې غواړي اتخذ الى ربه مآبا، ودې نیسي خپل رب ته هغه ځای د ورتلو، الله ځای د ورتللو، لار د ورتللو چې په هغه لاره باندې الله کومه لاره چې هغې باندې الله ته ورسېدل کېږي. او الله قرآن کې ښودلې ده وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه، دا قرآن زما لار ده نو په دې پسې روان شئ. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، په نورو لارو پسې مه ځئ چې تاسو به د خپل مقصد نه خطا کړي. نو اتخذ، نو ودې نیسي الی ربه مآبا، د خپل رب طرف ته لاره. انا انذرناکم عذابا قریبا، یقینا موږ یره درکوو تاسو ته د عذاب نږدې نه چې دغه د سبا روان دی. انا انذرناکم، موږ یرو تاسو عذابا قریبا، د عذاب نږدې نه. یوم ینظر المرء، په ورځ باندې چې وبګوري انسان ما قدمت یداه، هغه عملونه چې کوم مخکې کړي وي. نو ویقول الکافر، وایي به کافر یا لیتنی کنت ترابا، آها یرما چې زه خاورې وې. دې علما ذکر کوي چې دا معنا دا ده چې ترابا چې زه خاورې شوی وې او بیا را پاڅېدلی نه وې، دا حشر مې نه وی شوی. یا لیتنی کنت ترابا، آی چې زه خاورې وې او زه را پاڅېدلی نه وې، را پاڅولی شوی نه وې او بس خاورې شوی وې. دویم مطلب دا دی چې زه خاورې یرې وې او زه انسان نه وې پیدا شوی، ځکه د خاورو یرو څه خو حساب نشته دی.
نو یا لیتنی یا ارمان دی كنت ترابا چې زه خاوره وې. او یا درېیم علما دا ذکر کړي د بعضو مفسرینو قول دی. د بعضو مفسرینو قول درېیم دا دی چې دا په وخت کې د حیوانات به الله رافاسي، د حیوانات حشر به وشي خو به الله استخاوري کې ختم به کی. نو دی به ارمان کوي چې یا لیتنی كنت ترابا، زه دې حیواناتو غوندې کې وې او استخاوري شوی وې او حساب کتاب را سره نه شوی. یا لیتنی كنت ترابا، او یا لیتنی ارمان كنت ترابا چې وې زه خاورې. دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه چې کله دا آیت بلوسته نو هغه به ویلي وې کاش چې زه یو ازغی وې ازغی او است ختم شوی وې، ځکه دا ازغی چې ختم شي بیا د حشر نشته دی. ابوبکر صدیق ابوبکر چې دی نو دا ازغی وې او ختم شوی وې چې بیا ورسره حساب نه وي. هغه صحابه چې هغه مبشر بالجنه د جهاد زیره ورته شوي او د هغو څه دونه یره وه چې یا الله دا به څه کېږي. اوس راشه زمونږ حالاتو له چې موږ داسې غاوره یو او داسې جرأتمن او داسې بې پروا چې نو پروا هم نه راځي، ړونه سخت شو. د دې وجې نه د زړه د نرموالي لپاره نبی صلی الله علیه وسلم دو علاجونه ښودلي دي. یو کثرت ذکر الموت، د چې زړه نرمیږي، یو د قرآن کریم تلاوت، د هغې سره تعلق ساتل، هغه یادول زده کول او هغې باندې عمل کول. او دویم دا دی چې مرګ ډېر یادول، په دې سره د انسان زړه نرمیږي او په زړه کې د انسان یره هغه پیدا کېږي. الله زموږ په زړونو کې یره پیدا کړي د قیامت نه. سورت نبا د هغې مقصد و زورنه منکرینو ته په دوباره راپورته کېدو باندې چې هغوی نه انکار کوي او د هغې لپاره الله لس دلایل ذکر کړل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب زدني علما، رب زدني علما. صلى الله عليه وسلم.